سلامونه درنو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. دوستانو، نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې اوډیای یا 500 ورځ سیریز د افغانستان د کرکټ بورډ د صفحې څخه دغه جدول اعلان شو. نو مې غوښتل چې په همدې مورد تاسو سره دغه ویډیو تیار کړم ترڅو تاسو هم خبر شئ چې د افغانستان لوبې په کوم وخت او په کوم تاریخ باندې دي. نو که زموږ فیسبوک صفحې ته نوي راغلي یاستئ نو زموږ فیسبوک صفحه در سره فالو کړئ، او که چېرته زموږ دغه ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې جدول چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دغه جدول کې درې لوبې دي چې دا به د راتلونکي جون میاشت کې وي، د جون په 2م، 4م او 5م تاریخ باندې. لومړی لوبه د جون په 2م تاریخ باندې ده، دغه به د افغانستان په ټیم په 1:30 باندې وي، او د باقي دوه لوبې چې دي دا به د افغانستان په ټیم په 11 بجو باندې سهار یا غرمې مهال باندې وي. ورځنی اوډیای 500 ورځ سیریز دی. الله تعالی دې وکړي چې افغانستان دغه درې وړه لوبې وګټي، او باقي اوسه پورې لا د لوبغاړو کوم جدول لا د افغانستان د کرکټ بورډ د صفحې نه دی اعلان شوی چې کوم لوبغاړي به تعینېږي دغې لوبې لپاره. که چېرته جدول یا لیست اعلان شو نو هغه باندې به هم تاسو ته ویډیو تیارو او تاسو سره به یې شیر کوو او تاسو سره به یې معلومات در رسوو. که چېرته هم دغه ویډیو خوښه شوې وي نو مخکې دوستانو سره هم شیر کړئ ترڅو هغوی ته هم معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان لوبې په کوم تاریخ او په څه ټیم باندې دي. نو د راتلونکي ویډیوګانو لپاره ښه وخت، ښې چارې. الله